سلامونه ملګرو کې هیله او احترامات د پرون راسي په پاکستان کې په میډیا او په مین سټریم میډیا او سره په سوشل میډیا د ډایمنډ یعنی د هیری او د هیرین د جوړی شوی ګوتمې ډیر زیات ذکر کیږي دغه یو سیاسي بحث ته دغه کې نه پریوزما خو که تاسو ملګری غواړئ چې ځان ته د 15 کیرټ ډایمنډ یو د هیرین جوړه یو ګوتمه پیدا کړئ خپل فیانسی ته یا خپل ملګری ته یا خپل کور والا ته پریزنټ کوي ګفت کوي ورته یا ځان ته په خپل لاس باندې ولګوي نو ښه خبره ده څوک وس لري یقینا چې ډېر ملګري به وس لري چې د ډایمنډ نه ځان ته ګوتمه جوړه کړي که زما غوندې غریبان نو هغوی ته هم ریټ ښیمه او کوم چې وس لري او زیاتره ملګري وس لري نو هغوی ته م ویمه چې څومره وخت په څومره پیسو کې امکان لري چې دوی ځان ته 15 کیرټ یا 15 قیرات چوته په اردو کې وایو یا د 3 قیراتو انګوټه جوړه کړي یا رنګ جوړ کړي یا ګوتمه جوړه کړي د ډایمنډ نه د سرو زرو د پلاټینیم او دغسې مختلف داتونه کې بیا سړی هغه ډایمنډ لګولی شي خو د ډایمنډ قیمت څه دی نو که تاسو وس نه لرئ یعنی کم سے کم ستاسو وس یې کم سے کم خرچه کول غواړئ نو یو کیرټ سنګل کیرټ ډایمنډ دا وخت په بین الاقوامي مارکیټ کې کم چې د ټول نه لاندې دی د کوم بیکاره کوالټي ده د ټول نه چې کوم ارزان قیمته کوالټي ده نو د هغې قیمت دی $10,000 د یو کیرټ تقریبا 100 لکه پاکستاني ایگزیکټلی 100 لکه پاکستاني دا د یو کیرټ بیا که تاسو د 15 کیرټو جوړول غواړئ نو د دې مطلب دا دی چې خالص دغه قیمت د هیرې دغه قیمت 1 کروڑ فقط 1 کروڑ پاکستاني چې هغه دار چا وس کیږي دا د دې قیمت شو خو بیا تاسو دا جوړوي پس کې یعنی دغه هیره خو به تاسو په یو دات کې په یو میټل کې به تاسو ته لګوي مطلب تاسو به یا په پلاټینیم کې لګوي یا به یورینیم کې لګوي یا به ګولډ کې لګوي نو هغه قیمت ورپسې د پاسه دی نو اندازتاً د جوړولو پورې دغه 1.5 کروڑ روپۍ خرچه پرې راځي فقط او دا دومره زیات نه دي د عامو خلکو دپاره د میډل کلاس خلکو دپاره او بیا په دې باندې 30-35% چې کوم دی نو دا مختلف ټیکسز دي که تاسو یې د بهر نه راغواړئ او بیا دلته په باندې جی ایس ټي او کسټم او ډیوټیانې چې څومره دي نو دغه 30-35% په دې باندې دغه ټیکسونه دي نو آلموسټ دا 2 کروڑه او 100 لکه روپۍ جوړېږي فقط خو په دې کې بیا کوالټیز دي یعنی که تاسو بیا وس لرئ دا خو زما غوندې غریبو خلکو دپاره دغه 2 کروڑه 2.5 کروڑ روپۍ صرف دا یوه ګوتمه کم خلک چې وس لري نو د هغې دپاره چې کومه سوپیریور کوالټي دی په ډایمنډ کې نو د هغې د یو کیرټ قیمت دی $1,47,000 یعنی 3 کروڑ روپۍ آلموسٹ 3 کروڑ روپۍ د یو کیرټ قیمت دی نو کم از کم چې بنده جوړوي د 15 کیرټو د 15 قیراتو نو دغه به جوړیږي 15 کروڑ روپۍ بیا پلاټینیم کې لګوي او یورینیم کې لګوي یا بل یو قیمتي دات کې لګوي یا سونه کې لګوي خو دا چې راوړي نو په دې باندې 30-35% دغه ټیکسز دي نو دغه اندازه چې تاسو ولګوئ نو دغه جوړیږي 15 کروڑ خپل قیمت بیا د راوړو ټیکسز او وغیره وغیره ډیوټیانې نو دا جوړیږي تقریبا 20 کروڑ روپۍ نو که تاسو غواړئ ستاسو مینه وي او ستاسو د خپل کور والا سره یا د خپل منګیتر سره یا خپل اسم ځان لکه غواړئ او ښه خبره ده پیشن ښه عمل دی او دا څیزونه د جیمسټونز او هیرې ساتل او جیولري ساتل دا اسم خوندور کار دی او ایسټس وي مستقبل کې هم په کار راځي نو بنده که انویسټمنټ کوي نو ښه کوالټي که تاسو غواړئ چې د هیرې د 15 قیراتو ځان ته یو ګوتمه پیدا کوي نو ستاسو به راځي په دغه باندې تقریبا د 100 کروڑه پاکستانو پورې او دا دومره زیات نه دي پاکستان کې ملک ریاض اخیستی شي دغسې بلا نور هم ډېر خلک دی او دا خلک یو بل ته ګفټ کوي هم داسې دونه غټه خبره نه ده خلک یې به ګفټونو کې غوښتې هم شي او بعضې وخت کې دا تاسو چاته د رشوت په طور هم ورکولی شي که ستاسو بزنس ډېر زیات پراخ وي او مطلب د پراپرټي ډیولپمنټ کاري بلډینګز او یا مختلف قسمه روزګارونه سونې کاروباري یا بل داسې لوی سټیکس تاسو نو تاسو چاته ګفټ کولی بطور رشوت یا بطور هغه رشوت خو ته نه شي ویلی خو هدیه کولی شي په الفاظ دیگر شیریني ورکولی شي یا ډالۍ چې موږ څه ته وایو ځان سره کله ځو پېښور ته اسلام آباد ته چا خواله لاهور ته نه موږ د دیره ټوپۍ وړي یا هم جمعې کې مالټې اخیستي
نو دغه مقصد دپاره هم تاسو استعمالولی شئ. خو ما تاسو ته صرف یو اندازه درکوله چې که د ټول نه بیکاره جوړوئ نو ستاسو به پرې کم از کم 2 کروړه روپۍ خرچه راځي او دغه هېڅ نه دي. خو که بیا تاسو وس لرئ او بېشکه ډېر ملګري به وس لري نو هغوی کولی شي چې ځان ته د 20 کروړ روپو پورې یو مناسب غوندې صرف د 15 کیرټ یو کیرټ فکر کوم CARAT اردو کې ورته قیرات وایي او د دې وزن څومره د تاسو ته یاد کما د دې 15 کیرټ وزن صرف او صرف 1 ګرامي. تاسو اندازه لګوئ چې په یوه توله سونه کې 12 ګرامه او په 1 کیلو کې 1000 ګرامه. نو دا 15 کیرټ چې کومه هیره نو د دې وزن چې کوم دی نو دا صرف او صرف 1 ګرامي د وخت راکولو یو جهان مننه را سره پاتې شوي. کوم ملګرو چې هیره اغیستي هغه مې ځان خپله حاله خبر کې او څوک چې اراده لري هغه هم کمنټ وکړئ. کورم ودان سے